تازه ټرمپ ویلي و چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره به خبرې کوي او دغه نه به غواړي چې د اتومي سلانه تیر شي. خو بیرته په ځواب کې کیم جونګ اون ویلي چې موږ هیڅ ډول خبرې د امریکا سره نه کوو که چیرته د اتومي سلاح اړوند دي. او د همچنان په ځواب کې ویلي هر هغه هیواد چې اتومي سلاحوي ونه لري امریکا ورباندې یرغل کوي. اوس دواړه هیوادونه وایي چې خبرو ته به دوام ورکوو، ولې لومړۍ غوښتنه د ټرمپ دا ده چې شمالي کوریا د اتومي سلاح نه تیر شي، اما لومړی شرط د کیم جونګ اون دا دی چې موږ په هیڅ شکل اتومي سلاح نه تیریږو نه. اما دا په داسې حال کې ده چې د چین سره د شمالي کوریا اړیکې ډېرې ښې شوي او کیم جونګ اون د پوتین سره وار له مخې ډېرې ښې اړیکې لري. نو په ټوله کې په اسیا کې شیان د بدلېدو په حالت کې دي او داسې ښکاري چې امریکا خپل قدرت بایللی دی. نو په یو شکل باندې قدرت د اسیا په لور روان دی. اساسي پوښتنه دا ده چې د دې قدرتونو په بدلون کې افغانستان چیرته دی یا د نوو زبرځواکو هیوادونو په لیست کې زموږ هیواد څو مقام لري. فکر کول په طالبانو او جواب په تاسو.